الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. د درس مسلسل اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشاله یو چې بیا تاسو په درانه خدمت کې قرار لرو. دا د یو ځل بیا تاسو ته د نبوي احادیثو په ترجمه کولو سره هغه کسان در په ګوته کوو چې په هغې باندې لعنت ویلی شوی دی. معنی دا ده چې مسلمانه داسې عمل مه کوه چې د هغې عمل په نتیجه کې ته د الله د لعنتونو مستحق وګرځېږې. که په روم په کافر او په مرتد او په ظالم د تیرو امتونو په ګمراه لعنت ورېدلی دی، نو چې کله امتی د محمد صلی الله علیه وسلم د ایمان لاره پرېږدي او انحراف او بهیمانه زندگی غوره کی، نو د باندې به هم لعنتونه وریږي. بیا په قیامت کې د شکایت او د ګیلې حق نه لري چې الله زه به دې خبر کړی وی. دا دې ته خبر شولې د روایاتو په بنیاد باندې. نو په تیرو درسونو کې تقریبا 12 ملعونین او د هغې اقسام ذکر شوي وو. 14 ملعون من اتى امرأة في دبرها. نبی صلی الله علیه وسلم وای په لعنت د الله گرفتار او اختا هغه خاوند دی یا هغه انسان دی چې هغه زنانه ته راتګ کوي د قضا د شهوت دپاره د هغې په دبر او د شا په لور کې، یعنی کوم ځای نه چې ډک او دسماتی خارجیږي او د هغې نه استفاده د انسان کوي د شهوت د پوره کولو، نو په د باندې لعنت وریږي. دا د زنا نه هم اقبح عمل دی. الله عز وجل د ټولو مؤمنانو ته نجات ورکي او الله دې موږ ته لرې وساتي. والحمد لله تعالی علی ذلک چې الله د مؤمنانو حفاظت کوي او د دې لعنتونو نه لرې ساتي. 14 ملعون من کمه اعما عن طریق. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله په لعنت هغه څوک اخته دی چې هغه ګمراه کړي ړانده لره د لارې نه. که یو نابینا انسان په لاره تیریږي او هغه خطا شي او هغه د خلکو بنایانو نه پوښتنه وکړي چې د پلاني در او کور پلانی کوڅه او سړک او پلانی مقام کوم ځای دی او دا خلک په دغه ړانده ریشخند او پوسخند وولي او هغه نه لاره ورکه کی بدله لاره وروښیي، نو په دې بنایانو د الله عز وجل لعنت وریږي. ملعون من کمه اعما عن طریق. لعنت د الله په هغه چا چې هغه ګمراه کړي او بېلارې کړي ړوند انسان د خپلې لارې نه. نو که یو انسان هغه له الله عز وجل سترګې ورکړي دي، دا په دې کې د امتحان لاندې دی او بل نه یې سترګې اخیستې دي، هغه په هغې کې د امتحان لاندې دی. باید یو مسلمان د بل سره تعاون او ګزاره وکړي، نه دا چې خپله هغه انرژي د هغه په ضلالت او په ګمراه کولو او بېلارې کولو باندې استخدام کی. چې کله په هغه انسان باندې لعنت وریږي چې د بل نه لاره ورکوي، لاره د کور کلي او د کوڅې، څه به وي حال د هغه انسان چې هغه الحاد او ضلالت، ظلم او شرک او بدعت، فسق او دارنګ بدعملي هغه نورو انسانانو ته وروښیي او د ایمان لاره ترې ورکه کي. نو دا حدیث که موږ ته مباشرتا او منطوقا دا سبق راکوي چې ړوند بېلارې کول او د هغه نه لاره ورکول ناجایز دي. زرزله په دې باندې دلالت کوي چې د ایمان لاره د چا نه خطا کول او هغه ته د ګمراهۍ او ضلالت لاره سیده کول او ورښودل، دا موجب سلزله د لعنت دی. د نبی صلی الله علیه وسلم الفاظ مجملی ولی معنا او مقصد
ډیر واضح وي نو نه خایږي مسلمان لرا چې هغه د مسلمان لار ورکه کی او هغه په گمراهی باندې اخته کاندي. الہ العالمین موږ ته هدایت وکړي او د نور خلقو د هدایت ذریعه مو جوړه کړي. آمین یا رب العالمین.